په کابل کې د شپږیزې وروسته د کرکټ دویم ستر تجارتي لیګ چې د ملي لوبډلې ګڼ شمېر لوبغاړي هم پکې ولوبېدل د شاهین هینټرز لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېد. د اتلې لوبډلې ځوان لوبډل مشر چې د افغانستان کرکټ تاریخ کې په یو اور کې د شپږیز وهلو ریکارډ جوړ کړ د یاد لیک د غوره توپ وهونکي جایزه هم ترلاسه کړه. اتل په دې لیک کې د 2 سلیزو پر مټ ټول 214 منډې جوړې کړې. د اتل دا ریکارډ چې نړۍ کې هم کمساره دی هغه په دې اړه افغانستان ته داسې وویل. نو یو شپږیزم ډېر ښه احساس لري بیټسمین د بیا شپږیزې په یو اور کې بالو کې نو واقعا یو ډېر سپیشل احساس و. اصل زما اول توقع هم نه وه خو داسې د الله خوښه څه وه او هغه ورځ زما وه نو دغسې یو کارنامه وسوه نو ډېر زیات خوشحاله یم. کابل پریمیر لیګ کې لوبېدلي ځوان لوبغاړي وایي د کرکټ په مسلکي ژوند کې به دا د غوره تجربو پیل وي ځکه د ملي لوبډلو له لوبغاړو سره ولوبېدل او ډېر څه یې ترې زده کړل. غټ پلیران او نېشنل ټیم والا ځوانان انډر 19 والا نو غټ ټورنمنټ او 15 ټیم وارثینه پلیران نو دا د لیګونو لپاره ډېر ښه پلیران مخکې دي پکې. ډېر خوشحاله یم چې نن فاینل ته لاره پیدا کړو فاینل هم وګټلو او ډېر خوشحاله احساس کوم ځکه په دومره غټ ایونټ کې لایب کې لوبو کې جونیور لوبغاړو ته موقع میلاویږي. په دې لیګ کې د نورو ګڼو نندارچیانو په منځ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې غوره مینوال یا سوپر فن رضا خان کاکا هم راغلی و. دا ټولو کې یو پښتون سره یو کاس به کیږي د فرق د چې دا ورغلي دا یو ولای دی د مینا دا کرکټ د خلکو سره ټولوي په ډېر په پیسو نه ټولوي په ډېر خلکو نه ټولوي په ډېر قوت نه ټولوي. الیاس او منصور بیا د صدیق اتل مینوال دي او خوخري چینن یې د هغه لوبه له نږدې ولیده. زه نن دلته راغلی د صدیق مینوال یم. نن زه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان لوبې ته راغلی یم او صدیق اتل هغه کې باید چې ملي ټیم کې واخلي چې اوس هم سلیزه ولې وچه کې په ملي ټیم کې چا نه دی. د دې لیګ جوړونکي وایي موخه یې دا وه چې ځوان لوبغاړي له ملي لوبغاړو سره ولوبېږي او تجربې ترلاسه کړي چې یادې موخې ته ورسېدل. او د دې سینر لوبغاړي سره جونیور لوبغاړي زموږ نوي لوبغاړي ولوبېدل چې دا د دوی لپاره یو ګټور و. همدا زموږ موخه وه خپل موخې ته الحمدلله موږ ورسېدو. په دې کې داسې لوبغاړي چې چم نه پېژندل دلته ځان شو کړو بیډینګ یې وکړو بالینګ یې وکړو ټول نړۍ ولیدل افغانستان خلکو ولیدل. د کابل غوره لیګ په لومړي ځل په یو خصوصي لوبغالي کې ترسره شو چې شاوخوا 100 لوبغاړو پکې په 15 لوبډلو کې برخه اخیستې وه. په دې لیګ کې د ملي لوبډلې نورلس کلنو الف لوبډلې او د کورني کرکټ غوره لوبغاړي ولوبېدل چې 10 ورځې دوام وکړ.